سلامونه ګرانو دوستانو، هیله ده چې ټول به راته جوړ وایه. مخکې له دې څخه چې تاسو ته د چک بند په اړه معلومات وړاندې کړم، یو څو خبرې مې درسره لرلې، هیله ده چې تا اخره یې واورئ. د چک بند چې دی په دې وروستیو کې د ډېر بارانونو له امله د نړېدو سره مخامخ شوی دی. کاسه یې د خاورو او هغه تیږو څخه چې سیلونو راوړي دي ډکه شوې ده، او ځینې برخې چې دي یعنې خصوصا هغه پایې او همدارنګه ځینې نور قسمتونه یې چې دي د تخریب سره مخامخ شوي دي، چې کیدای شي چې دا بند که پام ورته ونه شي کیدای شي چې ونړېږي او دا بند له منځه لاړ شي. خو خبره چیرته ده دوستانو؟ یوه خبره که چیرې وکړو موږ تاسو وردګ چې یو ډېر بې اتفاقه مخلوق یو. هغه په دې معنی چې که تاسو وګورئ همیشه مو سترګې دې ته وي چې دولت یې راته جوړ کړي. که هر دولت وي، هغه زه نه وایم که امارات دی که جمهوریت و که هر دولت مخکې تیر شوي، موږ تاسو سترګې همدو ته دي چې راشي دولت راشي او درته جوړ کړي. تاسو باور وکړئ دا بند چې دی دا د موږ خپله شتمني ده، دا د خلکو دپاره ده، دا د دې لپاره نه ده چې دولت به کوم عاید ترلاسه کوي، نه که نه هغه جدا خبره ده، خو دا د خلکو لپاره جوړ شوی. یعنې همدا خلک دي چې مځکه یې ورباندې خړوبېږي، همدارنګه برق ورڅخه استفاده کوي. نو دلته موږ تاسو بې اتفاقي چیرته ده دوستانو؟ ګوره تاسو وګورئ داسې نه دي چې په وردګ کې ټول غریبان اوسي. ډېر زموږ وردګ چې دي په خارج کې دي، همدارنګه په نورو ډېرو مهمو ځایو کې کار وکړل او وزارتونو کې اوس په ډېرو مهمو ځایونو کې دي. ډېر یعنې داسې وردګ لرو چې ډېر ښه عاید لري، ډېر ښه پیسې لري، کولی شي چې په ډېر کم عاید چې در ټول راټول کړي یو ډېر غټ پیسه ترې جوړېږي او کولی شي چې د دې بند اساسي کار ورباندې وکړو. یعنې دا بند چې دی زموږ تاسو دپاره دی. نو دلته ډېر موږ تاسو بې اتفاقه مخلوق یو چې دره نشو کولی چې خپله راټول شو او د دې بند یو غم وخورو. که دولت کیدای شي چې دا کار ونه کړه، دولت خو مخکې هم دولت جمهوریت وخت کې که تاسو په یاد وي هره ورځ به یې وعدې کولې چې نن او سبا جوړېږي، نن یې کار شروع کېږي، سبا شروع کېږي، اوس هم وعدې کېږي. نو کیدای شي چې هېڅ دولت پام ورته ونه کړه یا به وکړي، هغه جدا خبره ده. خو ولې موږ تاسو خپله لاس په کار نه کېږي؟ دا خو زموږ تاسو دپاره جوړ شوی دی. که د ما نه شروع ته بله پورې که چیرې حتی 100 افغانۍ واچوو، باور وکړئ چې ډېر په اساسي ډول یې هم توربینونه یې او همدارنګه کاسه یې کولی شو چې بیرته پاکه شي او همدارنګه کومو برخو ته چې زیان رسېدلی هغه په اساسي ډول ترمیم شي. خو بس زموږ تاسو خبرې زده دي په میډیاو کې، په رادیوګانو کې، بس په فیسبوکونو کې چاله بند ونړېده داسې شه، در حال کې چې دا زموږ تاسو خپله وظیفه ډېره ده، ځکه چې دا د موږ تاسو خپله شتمني ده، د همدې ولایت شتمني ده. که نور ولایتونه کومک کړي که نه کړي، تاسو باور وکړئ د غزني ولایت د جاغوري ولسوالۍ ځینې ویډیوې چې وګورئ تاسو، هلته دولت یعنې ډېر بندونه اوس جوړېږي، د واړه دي ځینې غټ هم جوړېږي. هلته باور وکړئ خپله د خلک پیسې ټولوي، دولت 1 روپۍ هم کومک نه ده ورسره کړې. تاسو د ویډیو وګورئ، خپله خلک هلته پیسې ټولوي، پیسې جمع کوي او بندونه ورباندې جوړوي. یعنې هلته بند نه لري خو نوي بندونه جوړوي، او حتی ځینې د سیلابونو له امله تازه یې جوړ کړي ونړېدل، خو بیرته یې کومک یو بل څه وکړل هغه یې جوړ کړل. نو موږ تاسو چې خدای راکړی بند دی او جوړ شوی دی، د هغې جوړولو کې حتی دومره ټنبلي کړو، نورو برخو کې خو که وګورو ډېر شاته لاړلو، تحصیلي برخه هر څه، خو دا زموږ تاسو خپله شتمني ده، دې ته هم پام نه کړو. نو هیله ده زما غږ په هغه افغانانو دی چې په خصوصا په وردګو باندې چې په خارج کې دي، همدارنګه که دلته وس لري، دلته هم موږ سرمایه داران لرو. دا که چیرې موږ تاسو یو صندوق کېږدو او هم په هغو کې 100 افغانۍ نه نیولې ده ته څو زرو پورې دا راټولې کړو او دا بند جوړ کړو،
باور وکړئ چې دا په ډېر اساسي ډول جوړیږي او کولی شي چې ټول وردګو ته برق ورکړي، په پرېمانه ډول برق ورکړي، او کولی شو چې حتی لکه مخکې چې کابل ته برق صادرېدله موږ یې برق صادر کړو. د وردګو ولایت بند چې دی دوستانو، دا په 1937 کال کې کار یې د المانیانو لخوا پیل شوله، چې وروسته بیا په 1940 کال کې کار پای ته ورسېده، 4.15 میګاواټو پورې برېښنا تولیدولی شي، چې د وردګو ولایت د چک ولسوالۍ کې موقعیت لري. او دا هغه بند دی چې د افغانستان د ګوتو په شمېر پخوانیو بندونو کې شمېرل کېږي. که څه هم موږ نوي بندونه دومره نه لرو، خو 2 جوړ شوي دي، 2-3 غټ، یعنی اوس هم د ګوتو په شمېر دي د غټ بندونه. نو دا د وردګو بند هم په هغه پخوانیو غټو بندونو کې شمېرل کېږي. نو هیله ده چې خپله له مټې بډ وایو او خپله یې جوړ کړو، دې ته ونه ګورو چې دولت یې جوړوي یا نه جوړوي. زه دا نه یم رسۍ چې یو بل ته لاس ورکړو، د دې زر غم او خورو. مننه.